طالب پلاوی تورخم ته رسېدلی دی. په تورخم کې د رامنځته شوي ترانزیټي ستونزې حل لپاره خبرې روانې دي. سلام، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. میکاو بیزنس خپرونې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د دوشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تر ټولو مصروفه لاره زرګونه لارۍ بندې وې. د یو څو ورځې وروسته له هغه چې د سوداګریزو موټرو د چلوونکو لپاره د اسنادو د وصولو په خاطر دا لاره وتړل شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ په وروستیو میاشتو کې وروسته له هغه په موقتي توګه قطع شو چې اسلام آباد تیر کال په پاکستان کې د میشتو بې اسنادو افغانانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ لپاره یې د اسنادو شرایط سخت کړل. په مقاله کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خان جان الاکوزي له قوله راغلي چې وایي د تورخم دروازه د جمعې په شپه د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړل شوه چې له امله یې د دوشنبې تر ورځې پورې د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا 3000 لارۍ بندې پاتې شوې.